سلامونه نیکی له درنو قدرمنه هیوادوالو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو قدرمنه هیوادوالو په تیره ویډیو کې په ګریټینګز یا ستړي مشي باندې موږ تاسو خبرې وکړې چې مثلا د ورځې په مختلفو وختونو کې څه رقم موږ تاسو ستړي مشي کوو، ګډ مورنینګ او ګډ افټرنون، ګډ ایونینګ، ګډ نایټ، داسې مختلف وختونو کې. نو غوښتل مې چې دغه د وختونه د ورځې کوم وختونه دي په دې سره بلد سئ. دا مې ټول دلته درته لیکلي دي په وکابولري یا لغات. په دې کې هر یو به جدا جدا درته وایم، تاسو ما سره تلفظ کې او د دې معناګانې مې هم درته لیکلي دي. دوستان نهایت عزیز، در ویدیو گذشته درباره گریتینگز یا سلام علیکی روزمره که ما ویدیو داشتیم. حالا میخواستم که چند کلماتی که لغاتایش هست با همراهتان شریک بسازیم، چون که همه تان بلد باشین و چگونه مثلا در وقتهای مختلف روز چه قسم با مردم سلام علیک کنین. نو راځي چې دغه وکابولري یا لغات دي دا به هر یو جدا جدا درته اول ووایم، بیا تاسو ما پسې وایئ وروسته. مثلا اول دا مورنینګ. مورنینګ MORNING مورنینګ. مورنینګ مورنینګ څه معنا؟ سهار یا صبح. دا دری صبح میگیم، پښتو کې سهار ورته وایي. نون. نون NOON نون غرمه یا چاشت. چاشت. afternoon. after بعد میگه، نون چاشت میگه. بعد از چاشت چی میشه؟ ماسپخین. چه کیگی؟ ماسپخین کیگی. afternoon یعنی ماسپخین یا پیشین. پیشین. evening EVENING evening. evening معنا ماخام یا شام. night NIGHT night. night څه معنا؟ شپه یا شب. midnight. midnight MIDNIGHT midnight. midnight معنا نیمه شپه. نیمه شپه یا نصف شب. نصف شب وقت 12 بجې شب میشه، او را midnight میگه. د شپې 12 بجې چې کیږي هغه ته midnight وایي. midnight. نو دوستانو د هر یو زه درته وایم، تاسو ښه صحیح ورته غوږ ونیسئ، جدا جدا بغیر ترجمې نه، صرف لغاتونه درته وایم، صرف غوږ ورته ونیسئ. morning. 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 noon. 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 afternoon. 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 evening. 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 night. 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 midnight. 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 مننه ډیر ښه. اوس زه وایم، تاسو ما سره یو ځای وایئ، تاسو ما پسې وایئ. زه د اول نه شروع کوم چې ما کوم لغات ویلي، تاسو ما پسې تکراروئ. اول وایو morning. تاسو ما پسې وایئ morning. 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 آفرین. noon. 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 آفرین. afternoon. 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 evening. 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 night. 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 midnight. 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 آفرین، شاباسي. دغه لغتونه دي، تاسو باید له خیر سره پراکټس کړئ. ان شاء الله تر راتلونکي ویډیو پورې باید دغه ټول تاسو زده کړي وي. او په دې کې زه غواړم چې تاسو یوه جمله راته په کامنټ کې جوړه کړئ. په کامنټ کې ولیکئ مثلا good morning, good noon, good afternoon, good evening, good night او midnight. هم په good midnight نسو ویلای اکثره، خو خیر اکثره مثلا کولی شئ چې په یو جمله کې استعمال کړئ چې مثلا I'll come to your house. آفرین، دغه midnight تاسو زده کړی ده. نو تاسو دغسې په midnight هم په یو جمله کې استعمال کړئ. I called you last night but it was midnight. it was midnight یعنی نیمه شپه وه. نو بیا هم درته ترجمه کوم یو. morning سحر یا صبح. noon غرمه یا چاشت. afternoon ماسپخین یا پیشین. evening ماخام یا شام. night شپه، شب. midnight نیمه شپه یا نصف شب.
درنو قدرمنو دوستانو په دې هیله چې په دې باندې ښه پوه شوي یاست دا په جملو کې استعمال کې ښه پراکټس ورباندې وکړئ انشاءالله په راتلونکي ویدیو کې به نوي شیان درته هغه کوم. دوستان نهایت عزیز امیدوار هستم که ایرا درست یاد گرفته باشین و ایرا تمرین کنین، در جملات استفاده کنین و لطفا در کامنت در جمله استعمالش کنین. اگر مشکل باشه در اوجه من میتونم که براتون درستش کنم. نو قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. نور دوستان مو را دعوت کړئ ترڅو په یوټیوب کې سبسکرایب وکړي او له دغه درس څخه ګټه واخلي. ډیره زیاته مننه. ژوندي او آباد اوسئ. مننه.